دا ورو سوال کړی دی وایي زه په ملک کې راله یو کس تقریبا 10,000 روپۍ راکړي چې دا به یتیمانانو له ورکړي. اوس زه د ملک نه بهر ته تللی یم بل ملک ته. سوال دا دی که زه د بل ملک یتیمانانو له دا پیسې ورکوم نو د دې 10,000 نه چې د هغه ملک څومره پیسې جوړېږي هغه ورکم که نه د هغه ملک 10,000 ورکم. پوه شوې مسله که نه؟ لکه یو سړی موږ به داسې ووایو یو سړی لاړ د پاکستان نه سعودي ته او د سره 10,000 روپۍ دي. نو سوال دا دی چې زه به 10,000 ریاله غریبانو یتیمانانو له ورکوم که نه د 10,000 روپو نه چې څومره ریالونه جوړېږي هغه به ورکوم؟ جواب اول خو دا مسله یاده کړئ چې څوک تاله پیسې درکړي متبرع دی یعنی د الله دپاره مال ورکو او تا ته یو خاص علاقه وښوه یا یو خاص یتیم یې درته وښو نو په تا لازم دا دي چې څوک یې چې راته ښولی دی او کوم ملک یې چې راته ښولی دی پیسې به هم هلته ورکړې ځکه چې ته وکیل یې د هغه او وکیل دومره څه کولی شي څومره چې ده ته اجازت میلاو شوی بس. لکه زه تاله پیسې درکړم چې دا پیسې والا پلاني کوړمې له دا ورکړه غریبانان دي پلاني کوړمې له نو دا نه چې ته چې هغه خواص یم غریبانو له ورکړي زه به بل غریب له ورکړم نه تا ته ځای ښوی شوی دی او دغه شان تا ته علاقه وښوی شي چې پلاني علاقه کې نو هم حق علاقه کې به حق کوړمې له دا ورکړې ځان نه تصرف ته به دې کې نه شي کولی. نو اول خو ښکاري دا د دې سوال نه چې دله د پیسې دې دپاره ورکړي دي چې دی د خپل ملک یتیمانانو له ورکړي ځکه چې هلته و دی 10,000 روپۍ چې له ورکړي نو دی خپل ملک و هلته ته یتیمانانو له ورکړه. بهر ملک ته لاړې او اکثر چې خلک مزدورو دپاره کومو ملکونو ته ځي نو ما ته هغه داسې ښکاري چې هغه د خپل نه مالداری اکثر. نو اوس د داسې ملک نه پیسې وړه چې هلته د خلکو ډېر ضرورت دی او په داسې ملک یتیمانانو له ورکوو چې هلته ضرورت کم دی دا هم غلطه طریقه ده. یو خو هغه تا ته ملک ښولی دی ځای ښولی دی بل دا چې ته د داسې ځای نه وړي چې هلته ضرورت ډېر دی داسې ځای ته چې هلته ضرورت کم دی. او که چېرته دته اجازت میلاو شوی چې زه صحیح ده ته دا بل ملک کې هم ورکولی شي نو بیا خو هېڅ حرج نشته دی د بل ملک یتیمانو له هم ورکولی شي. نو بیا په ده لازم نه دی چې دی به د هغه ملک پیسې 10,000 ورکوي بلکې د دغه پیسو نه چې د هغه ملک څومره پیسې جوړېږي هغه دې جوړ کړي او یتیمانانو له دې ورکړي. دغه ځای کې خو بیا ده سره زیاتې کېدی شي او کېدی شي دې زیاتې وکړي ده سره زیاتې داسې کېدی شي لکه اوس د هغه ملک پیسه زوروره ده نو دی به بیا ډېرې را پیدا کړي لکه 10,000 روپۍ 10,000 ریاله ځمکې اوس هم فرق دی. او که 10,000 ریاله یې وله ورکړي او دی 10,000 روپۍ ورکوي نو بیا زیاتې واخیستې نو کوي به څه څومره چې د هغه ملک هغه هر ملک کې دا کومې پیسې چې د سره دي د روپو په شکل کې د هغه پیسو نه به د هغه ملک پیسې جوړې کړي چې څومره دې جوړې شوې هغه به چا له ورکړي یتیمانانو له به یې ورکړي.